السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. څنګه لې فمن ګله خی صحت مو ښه دی؟ الحمدلله شمنیه د الله کرم دی، خی مو صحت مې ښه دی. شمنیه تا ته پته ده نن زما روژه ده. ماشاءالله ماشاءالله فمن ګله دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې تا روژه نیولې ده. ماشاءالله شمنیه نو دا خو بیا نن تا هم روژه نیولې که نه؟ او فمن ګله د خیر سره الحمدلله ما هم روژه نیولې ده. شمنیه د رمضان المبارک کې ستا څه روټین وي؟ یاره فمن ګله چې کله فشمنۍ وکړمه د هغې نه بعد په ښایسته طریقې څه 2 رکعته نفل ادا کړم، لږ شان تلاوت وکړم، اذان وشي، مسجد ته د جمع دپاره حاضري وکړم، د هغې نه بعد سوره یاسین شریف تلاوت کړم، د هغې نه بعد د اشراق لمونځ په جومات کې ادا کړم او بیا کور ته راشم، لږ شان ارام وکړم، بیا تر 10 بجو ټایم کې بیا لږ تلاوت وکړم، بیا ماسپښین جمع ته حاضري وکړم، بیا تلاوت شریف وکړم لږ شان، بیا د مازدیګر لمونځ ته جمع ته اوس تاخوره لږ حاضر شوم، د هغې نه مخکې مې لږ تلاوت وکړو. دغه زما روټین دی الحمدلله. اوهو یار دا څه یار یاره شمنیه ما خو خپله روژه ټوله په خوب کې تېره کړه، سهاره مو دوم، وروسته مو دوم، ماسپښینه مو دوم، بیا مو دوم، یار ما خو هېڅه مو نه کړه. نو فمن ګله وروره خفه کېږه مه، لا خو روژې نورې هم پاتې دي چې کمې تېرې شوې هغه خیر دی، خو چې کمې را روانې روژې دي د هغې دپاره تیاری وکړه، په هغې کې خپل عبادت ذکر اذکار وکړو. مونږه روژه خو د دې دپاره ده چې مونږ پکې د الله تعالی عبادت نو انشاءالله د نیکسټ دپاره بیا خیال کې د خیر سره. ډېره مهرباني جزاکم الله، الله دې تاسو له خیر او ژوند درکړي. شمنیه وروره چې تا زما اصلاح وکړه، الله تعالی دې تا له د دې ډېر اجرونه درکړي انشاءالله. زه به د بیا دپاره خیال کوم. دا شمنیه وروره دا خو زموږ هر مسلمان له پکار دی چې د بل مسلمان سره داسې ښېګڼه وکړي، خپله غاړه پرې ازاده کړي او د نیکۍ دپاره ورته دعوت وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څنګه له دوستانو ښه یې؟ امید دی چې ټول به روغ جوړ یې. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د رمضان المبارک میاشت په مونږ او تاسو مسلمانانو باندې 100 ورځې بعد را روانه ده، نو مونږ تاسو مسلمانانو ټول له پکار دی چې د هغې لپاره ښه ښایسته تیاری وکړو او د هغه روژې چې کوم احکام دي هغه به مونږ په خپل ځان باندې لازم کړو، په خپل روټین کې تبدل او بدل راولو، ذکر او اذکار وکړو، عبادت وکړو، د قرآن مجید تلاوت وکړو، الله به اجر راکړي. زما ټولو دوستانو ته درخواست چې دا ویډیو د خپلو کسانو سره مخکې د ثواب په نیت شیر کړئ.